کله چې موږ نوی موبایل واخلو نو هغه تیز تیز چلیږي، خو د وخت تېرېدو سره چې موبایل موږ څنګه استعمالوو د هغې سره دا سلو کېږي، نو واپس به دا موبایل موږ څنګه تیزوو. نو طریقه درته ښیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم علي رحمان او تاسو ګوره ټیکنیکل بونیر. نو که زموږ دا ویډیو څوک په فیسبوک باندې ګوري نو زموږ پیج ته سره لایک او فالو کړئ. که څوک یې په یوټیوب باندې ګوري زموږ چینل د داسې قسمه ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو کله چې زموږ موبایل سلو شي، یعنې په سټارټ کې چې موبایل والو هغه سپیډ ډېر زیات تیز وي، ولې چې هغه موږ استعمال کړی نه وي. بیا چې کله موږ استعمال یې کړو کله نو د هغې انټي وایرس پکې جمع شي یا داسې نور څه اپلیکیشن یې پکې موږ انسټال کړي وي واپس ان انسټال کړي وي، خو بیا زموږ دا خیال چې د موبایل نه ختمې شي، هغه به د موبایل کې پرتې وي. نو د هغې په وجه باندې زموږ موبایل چې کومې دي هغه ډېر زیاتې سلو وي. نو داسې موبایل موږ خپل څنګه تیزوو؟ تاسو موبایل لاړ شئ پلی سټور ته، چې پلی سټور ته لاړ نو په دې کې بر درته چې تاسو کوم جیمیل باندې آی ډي راښکړې وي نو هغه آی ډي باندې به تاسو کلیک کړئ، یعنې کوم جیمیل چې دی په هغې به تاسو کلیک کړئ. پلی سټور کې دې جیمیل ته به تاسو راشئ، کوم جیمیل تاسو لاګین وي په هغې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې به هم کله کلیک کړو بیا ورته دلته لیکلي لاندې منیج ایف ان ډیوایس، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړو بیا به دې بله راشئ خوا ته ورسره لیکلی منیج اورویو باندې به کلیک کوئ. نه چې منیج ته راغلی نو په دې باندې به تاسو ته انسټال لیکلی وي، یو اپډیټ اویلیبل به لیکلی یو گیمز وي، خو دا انسټال چې لیکلی په دې به تاسو کلیک کوئ. دلته ورته لاندې لیکلی ناټ انسټالډ، په دې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې هم کله کلیک کړو تاسو ته به دلته تاسو ته چې کومې اپلیکیشن هم تاسو انسټال کړي وي او بیا مو واپس ان انسټال کړي وي، نو ستاسو خو دا خیال وي چې مونږ د موبایل نه ختمې شوي، یعنې د موبایل نه لاړې، خو هغه په دې موبایل کې پرتې وي. یعنې هغه ټول زیات اپلیکیشن چې مونږ ډاونلوډ کوو نو د دې پلی سټور نه ډاونلوډ کوو نو هغه اپلیکیشن ټولې دلته پرتې وي. دا اپلیکیشن یې ټولې دا ما ډیلیټ کړي دي، یعنې ان انسټال کړي مې د موبایل نه، موبایل په سکرین کې نشته خو اوس دلته ټولې پرتې وي. نو په دې وجه باندې زموږ موبایل چې ډېر زیات سلو شوی دی او هینګ کېږي، خو مو د موبایل چارج چې دی هم ډېر زیات ختموي، یعنې زر یې ختموي. نو موبایل ډېر زیات سلو کړی دی په خپله باندې. خو تاسو هم دغه شان موبایل به ستاسو سلو شوي وي نو ویډیو چې څوک ګوري نو خامخا دې لپاره به ګوري چې زما موبایل سلو شوی دی، خپل موبایل به څنګه تیزوم. نو دې کې دا اوس دا اپلیکیشن یا ټولې ما انسټال کړی وي بیا به ان انسټال کړی وي، نو اوس واپس به تاسو څنګه دا لرې کوئ؟ نو په دې دا ټولې سلیکټ کړئ چې کومې اپلیکیشن دي چې دا هم سلیکټ کړئ. دلته ډېر شي دي ټولې به سلیکټ کړئ. بیا یې درته بره لیکلی دی دا ډیلیټ دا نشان دی، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې په دې هم کله کلیک کړو په دې ریموو باندې به کلیک کړئ. چې ریموو باندې کله کلیک کړو نو هغه اپلیکیشن یا تاسو لاړ. اوس دا نور هم دي دا به موږ کلیک کوو نو باقاعده ټایم به ډېر رالي. دا به موږ خیر بیا به د ویډیو نه بعد ریموو کړو، خو تاسو ته صرف دومره وه چې طریقه مې درته ښووله. دغه شان تاسو دا ریموو کولی شئ. چې دا کله تاسو ختمې کړئ د خپل موبایل اپس نه، د هغې نه بعد بیا تاسو راشئ خپل موبایل ته، موبایل سپیډ وګورئ چې موبایل سپیډ څنګه تېرېږي، یا که ستاسو موبایل چارج ډېر زیات ختموي زر نو هغه به ورسره هم برابر شي، موبایل به مو خنډ کېږي نه. دغه طریقو تاسو سره موږ شیر کړه. نو د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ پیج لایک او فالو کړئ. او که څوک په یوټیوب باندې زموږ ټیکنیکل بونیر کوم چینل چې دی په یوټیوب باندې زموږ ویډیو څوک ګوري نو داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمه ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. نو موږ له راکړه اجازت په روانو ویډیو کې میلاویږو تاسو